بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو ډیزاین ټیپ کې کار کوو. ډیزاین کې چې کوم د ټول سټایل د ډیزاین ده مخکې موږ تاسو چې لیکل کول فرض کا افغانستان یو موضوع ده دې ته موږ تاسو دې د هډینګ ون سټایل ورک او بیا موږ لیکل کول. اوس دې ځای نه صرف کوم لیکل چې تا انتخاب کړی یا کې کلیک دې کې کړی یا هغه لیکل د سټایل ته وړي خو ډیزاین نه ډیزاین ته کلاو شي زبلته یو پیراګراف هم د ذکر او د پیراګراف به مهم نه هډینګ 2 یا هډینګ 1 سټایل ته بدل کم. کته اوس ډیزاین ته لاو شي د ډیزاین د ټول سټایل بدلی هر شي رنگ هر تین چې کوم دا خپل رنگ لري خپل فونټ لري خپل سایز لري په اتومات ډول بدلیږي. البته ته سټایل انتخابو موږ تاسو هم کې سایز وغیرہ رنگونه جن رنگونه لرل به اکثر نه لرل موږ تاسو به صرف هغه کا به چې کوم لیکل موږ انتخاب صرف دی غوړه بدلیدل دلته د ټول بدلیږي ټول ډاکومنت بدلیږي. دې ځنم کولای شي چې یو کې د تغیرات راولي. موضوع ته فکر دی د انګلیس سټایل ته هغه ورک شیډینګ ورک یا خپل ځان سره یو کیس یو کولای شي. په دې کې تاسو کولای شئ چې صرف رنگونه بدل کړئ. د جنو لګي چې رنگونه بدلیږي فکر هم ده یا صرف فونټ بدل کړئ یا لاینونو منځ کې فاصله کمه کړئ یا زیاته کړئ. همدا رقم بل اپشن چې بده کې افیکټ په شکل هم کې راخستي پرونو غبل موږ تاسو ورډ آرټ کې کار پوکې غبانې دا تاثیر کوي ډیر او سیټ اس ډیفالت باندې مکلې کوي کنه چې بیا ورډ راخلاصي به د سټایل کې بلیکل کې دي رنگ ته فکر د سټایل ته موږ تاسو هر وخت رنگ لیکل نه کوو د دې وجې باندې مکلې کوي او زه ته هم خبر ته د انډو کې خپل حالت تراشي او واټر مارک ته زما صاحب چې دا سیټ اس ډیفالت باندې کې بیا شي بیا به چې یو کنه بلد کسته پرې خو دا جذب ګنګ وکي کبل دوی برته عادي سټایل کې لیکل وکړي د سټایل کې راشل دې فارمیټینګ ټول تر ختم کړ چې ختم دي کته چې دا راځي تر ختم دي بیا ولا شي برته د ډیزاین ته بیا په دغه باندې بیا کړی کې سیټ اس ډیفالت بل خپل حالت تراوي پښتنه راځو واټر مارک اطلاعنامه کې ملي انشاء ته اطلاعنامه لیکلي یا د واټر مارک نه کی نو دې باندې مزه کلیک وکم درته کانفیډنشل دته کې ویلي کوم په دې ډول کې په دې ډول دا غاسي کې دا غاسي نور هم شته کې ای سب څه معنا ای سب as soon as possible څومره زره چې کولای شي ته دې لنډیز ده as soon as possible ته لیکم بیا راکې ته ویلي کوم بیا چې انګلیش کې د لنډیزونه نه کوي as soon as possible څومره زر چې کیږي دا کار تر سره ته دې لنډیز ده لګ لګ معلومات کې نور اضافه وته چې ارجنت هم تقریبا دغه ته کلیک کړه ګوري ارجنت دلته ولیکل شي خپ کوي چې نه اوس به خپل څنګه لیکل کې کوم ته یې تر لری کنه ریموو واټر مارک یا office.com د اپډیټ شوی نب کې ښکاری خو موږ داسې په خپل کې لیکو نو کسٹم واټر مارک باندې کلیک کوو. کسٹم واټر مارک کې پکچر واټر مارک هم تاسو لګولای شئ سلیکټ پکچر اکس به کا نو ته انټرنیټ لري کا او تم جلدی ته د کار وکړل شه دلته او دغه عکس کې ولګا اپلای کا تاسو وګورئ هغه کسلته ولګي د لوګو واش اوټ اوس لګ تطغون د ښکاری واش اوټ ټیک مارک لري کا اپلای کا اوس لګ تیز ښکاری ولیدل او هم دغه رقم تاسو کولای شئ چې د انتخاب کوي سایز سکیل مطلب سایز اتومات له ټول نه خاپ چنده که تاسو په خپل ورته انتخاب وکړئ کله به دا سایز دومره زیاتېږي چې ټول ورکه به رسیا به تر وزیم یا به بیخي کموي له دې وجه اتومات خاپ چنده فورس ورکه د خپل سیټینګ ورته کوي او که چې نه دا نه غواړي نو واټر مارک اپلای کا بیخي د نوي ټیکسټ واټر مارک غواړم د لیکلو په کومه ژبه کې لیکل شوی انګلیش کې انګلیش دلته تیار شوی دی هغه ټول شته کې سامپل یا ټاپ سیکریټ ارجنت ایسب میسب وغیرہ به کې دا غدب زه ته انتخابم اوریجنل بیا د دې اوریجنل فونټ د کوم یو د دې فونټ ته انتخاب او سایز به دې کې هم اټو صحیح ده اتومات خپل تاسو نه کمیږي یا زیاتېږي او رنگ خرد دوتم چې نه اطلاعنامه رنگ ورک ډاګنل مطلب کنجو دغه رنگ او هوریزونټل مطلب افقي او سیمی نیمایي ته وایي سیمی ترانسپیرنت شفاف دا اپشن چې د فعال کې نیم کلر رنگ ښکاري کدا غیر فعال کې بیا تیز ښکاري او که په پښتو کې لیکل کې پښتو ته انتخاب کا ضروري نه ده چې انګلیش انتخاب کوم کولای شي خو دغه لیکل چې کوم دوی خپل کړي مکه وای نقل
نو دا چې دا تاسو داسې لیکل کولی شي یا په خپله یې که ورته لیکئ ژبه له کیبورډ نه بدله کوئ ورته ولیکئ اطلاعنامه او له دې ځایه فونټ هم ورته انتخاب کوئ بهیج دغو بهیج زار موږ ورته زار زاري بس پرېږده کلوز او که نه دې غوښته دلته به راشئ ریم واټر مارک پیج کلر که دې ورقې ته رنګ ورکول غواړئ را به شي له دې ځایه کوم رنګ کوم چې ښه ښکاري تاسې ورته ګورئ کوم دی چې خوښ شي بیا غږ وکړه دا صحیح ده خو دا چاپ کېږي نه کنټرول پی پرنټ ته لاړ شه نه چاپ کېږي ګورئ هلته بیا دا رقم چاپ کېږي ولې نه چاپ کېږي ولې غیر فعال ده ځکه چې که ساده په کاغذ ته ته ورته وایې چې په چاپ که دا که نه نور رنګ چې پور پرېږدی کاغذ به خوړین سي امکان دی ولري دې لپاره به د عکسونو کاغذ هغه کلک کاغذ به ورته کېږدي بیا پروا نه کوي یا رنګه کاغذ تیار خرڅېږي هغه رنګه کاغذ ته کېده خو که چېرته ته چاپ کول غواړې تاسو د عکسونو کاغذ ده آپشنز ته به لاړ شي ما تاسو ته سیټینګ چېرته ده آپشنز کې د ډسپلی ته به لاړ شي او پرنټ بیکګراؤنډ کلرز اوکې که کنټرول پی پرنټ ته لاړ شي دغه د چاپ کېږي خو زه بېرته غیر فعال هم داسې نه چې کومه ورځ ورکې راګډې وړې کړي بیا راځو ته چې ښه دا رنګ خو دې ما خوښ نه شي یاره نو کلر ختم یې کړه ځو بیا مور کلرز ته دا مخکې موږ تاسې ویل چې هر رنګ دې تاسې خوښ کړل دی ځای خو دا مې نه ده خوښ فیل افیکټس یو رنګ کوم رنګ سور رنګ بیا دغه سټایل سوری دی له کوم طرف یې هغه یې ورته انتخاب کړئ صحیح ده یا دغه دې خوښ نه شي ورته چې فیل افیکټس ته بیا ځم ټو کلرز دوه رنګه بل رنګ تاسې بیا بل ورته انتخاب کړئ سټایل دې تاسې پورې اړه لري هم دغه هم خوند درنه که نو پری سیټ باندې کلیک که تیار جوړ کړل شوي سټایل نه دلته پکې راغلی دي یا دا یا بل یا بل دغه هم خوند درنه که نو فیل افیکټس ته بیا لاړ شه او ټیکسچر مرمري رنګونه دغه هم خوند درنه که پیټرن ډیزاین ته لاړ شه ډیزاین دی کوم کاشی ماشی خښتې وغیره چې کوم یو ډیزاین دی خوښ یې هغه ورته انتخاب کا بیک ګراؤنډ کلر ورته انتخاب کا او فور ګراؤنډ کلر ته انتخاب کا اوهو هو بیک ګراؤنډ خو دغه د فور ګراؤنډ هغه د زه په سرچپه ستومه صحیح ده زه ته مې داسې کار وکړه چې بیک ګراؤنډ یې دغه رنګ یې کا بس دغسې صحیح ده وکې خښتو ډیزاین یاره دغه مو خوند رانه کړه فیل افیکټس ته ځمه پکچر کې ولګوه عکس سلیکټ پکچر ورک آفلاین او عکس دې له دې انتخاب کب کې ویې لګوه عکس سایز غلط ده که دلته یې کتل لرې کړی ته چې بیخي نه غواړم نو کلر پیج بارډر ته ځو ورق نه ګرځي پره ګلان ملان وغیره کې چتر کاوه بارډر ورکه کاورتم چې باکس بارډر په دې ډول وي سوري ولري کنال ته تاسو ګورئ ښکاري ودی لري دې نه لري د بلواري دی لاین څومره دومره دي رنگ دې لاین سره کمی خوشوخ رنگ سور رنگو کې یاره دې خوند رانه کړ لاین سټایل ته بدل کړه دغه هم خوند درنه کړ مڼې ته راتاو کړه سایز یې کمه که نور نه زړه خو به دې خوشحالي زه مڼې خو وینم همدغه رقم نور هم بیخي ډېر دي پکې ښه د ځینو داسې رنګ هم بدلولی شي لکه دا دې رنګ ته رقم دې ګلانو دغه هم خوند درنه که نور هم ډېر دي پکې بیا که کوم طرف ته تاسې نه غوښته هغه طرف نه داسې کلیک کړه په ختم یې کړه یا دې طرف ته دی خو پاس او کوز دی نه فهمیدې نور هم بیخي ډېر دي که بیا خپله سره کیو ګرځئ صحیح ده سهار یې خوند درکوئ هغه باندې کلیک نه ضرورت نشته دا خو دومره ډېر رنګ نه ده ښه بېرته لرې کوم ورته یم چې نو یم نه غواړم ځمه لیاوټ ته لیاوټ کې تقریبا چاپ سیټینګ ده مارجن څومره پرېږدي د پرنټ کې مې ویلي دي که نه اورینټیشن عمودي چاپ کوي که افقي چاپ کوي که عمودي چاپ کوي سایز د کاغذ یې فور ته انتخاب کړه کالمز ته راځو ټو کالمز لکه اخبار کې 3 کالمز یو طرف ته تلن بل طرف ته نه رایي بل طرف ته تلن بل طرف ته نه رایي یا آپشنز ته ځم
3 columns 3 نو 4 columns هغه زیاتولی کومولی شي رایټ ټو لیفټ هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي هغو لپاره به دا خامخا انتخابوئ که انتخاب یې نه کړې بیا څه چل کېږي هغه لیکل چې باید په دې سر کې یا به دې سر ته وي یا به دې طرفه داسې لولې لاین بټوین منځ کې د لاین هم وي فاصله په منځ کې کمه ده سره نږدې که تاسې که وګورئ د پلانوالی د ټولو یو رقم دی ولې چې ایکول کالم ویډت انتخاب ده دا که غیر فعال کې بیا د یو کالم ته کولی شي پلانوالی اضافه کړي هلته وګورئ ته د یوې اضافه شو نورو ټولو کمیږي د هغه په مناسبت زه ته چې دا مساوي صحیح ده ښه په کومو لیکلو دا سټایل اپلای کړم سلیکټډ ټکسټ انتخاب شویو لیکلو باندې که نه هول ډاکومنټ ټول ډاکومنټ باندې که چېرته د انتخاب نه یې کړی بیا بل آپشن راځي کوم ځای کې دې کلیک کړی دس پوینټ فارورډ د دې نه مخته لیکل ټول دغه سټایل ته واړوه خو زه ته هم چې انتخاب شوي لیکل دغه سټایل ته بدل بیا ورته وایم چې داسې کار وکړه اوس بریکس ته ځو ښه بریکونه اوس نیسو ورته وایم چې دغه پیراګراف څه ده دا لیکل دې ځای ته پاس ویسه هغه لیکل به ټول ښکته لاړ شي بیا نور را به شي بریکس ته او کالم بریک باندې به کلیک کړي ګورې هغه ځای خالي پاتې شو هغه لیکل دلته راغله بیا ورته وایم چې دا 1 کالم کلر یې کړه پیج بریک مخکې موږ تاسو ویلي غواړي چې دغه درې پیراګرافه چې کوم دي دا د دویم مخ ته لاړ شي دا ځای د خالي پاتې شي نو را به شي پیج بریک ته د دې شارټکټ د کنټرول پلس انټر دې باندې به کلیک کړي هغه ځای خالي پاتې شو دا هلته لاړ انډ بل چې دی په دې کې هغه د ټکسټ ریپینګ چېرته د عکس راوړی وي فرض که دې ته زه یو عکس راخلم زو انزرټ ته پکچر ته او د دې ځای د عکس مې راواخیست د عکس سایز ډېر زیات ده زه یې سایز کمومه څنګه کمیږي د نقطو نه به دغسې سایز ور کم کړي ته هم چې لږې نور هم کم کړه دې نه ورته هم چې اوس لیکل راتاو کړه ټکسټ ریپینګ مخکې موږ ورته هسې ورته هم چې سکویر یې ترتاو کړه غواړم چې دغه لیکل دي دغه ځای کې خو دا پیراګراف دې ښکته لاړ شي دې کې به کلیک کړي را به شي لیاوټ ته او بریکس کې به په ټکسټ ریپینګ باندې کلیک کړي انډو اوس راځو موږ او تاسې له ټول نه مهم درس ته چې هغه ده سیکشن بریک دا 3 پیج بریک سیکشن بریک لږ لیکل زه نور هم اضافه کړو پنځه شپاړس مخه لیکل شو دې ته اوس زه لاین نمبر ورکوم نه لاین پیج نمبر ته زه ورته ټاپ آف پیج کې ولګوه او دغه پې ولګوه کتاب خو همدلته یې اول څلور پنځه مخه او وروسته بیا یو دوه درې اول الف بیتي بیا نو اوس راځو هغه سټایل هم برابر فرض کوئ په دې څلورم مخ باندې په دې ځای کې سیکشن څنګه شو فصل باب بدل شو تاسې به سیکشن ورته بدلوئ هغه لپاره باب دغه مخ نه شروع کېږي زه غواړم چې نوی مخ نه دې شروع شي پنځم مخ نه دې کې به کلیک کړي او هغه به شي لیاوټ ته او سیکشن بریک کې به نیکسټ پیج باندې کلیک کړي نو له بل مخ نه به شروع شي هغه ځای خالي پاتې شي زه انډو کوم بیا راځم دغه آپشن ته دغه موږ تاسې استعمالو کنټینیوس جاري په دغه صفحه کې شروع انډو او بل آپشن چې موږ تاسو سره بده کې هغه دا ایون پیج راتلونکي جفت مخ نه شروع کړه څلورم کې ولاړې له شپږم نه به شروع کېږي شپږم کې ولاړې له اتم نه که به اووم کې ولاړې بیا هم له اتم نه شروع کېږي ځکه چې اووم پسې مسلسل بل یو جفت مخ کوم یو ده اتم ده که اډ انتخاب کې راتلونکي تاک مخ نه څلورم کې ولاړې پنځم نه شروع کېږي پنځم کې ولاړې هم له اووم نه شروع کېږي زه ته هم چې نیکسټ پیج نه شروع کړه اوس د دې ګټو شي سوله تاسې به هلته سیکشن بریک وکړئ سیکشن بریک نه وروسته به لاړ شئ د هیډر فوټر هیډر فوټر کې چې کلیک کړل ته ګوره تاسو ته معلومیږي که نه چې فوټر سیکشن 1 هیډر سیکشن 2 دلته ګورئ هیډر سیکشن 1 فوټر سیکشن 1 زه اوس داسې کار کوم دویم سیکشن کې ته به لاړ شئ په هغه به د اول مخکې به کلیک کړي دا لینک ګورئ کار شروع کړی ده دا به غیر فعال کوي فعال ده لینک ټو پریویس سیکشن تیر سوي سیکشن نه لینک څنګه کا پرې کا کته که ده نو اوس به لاړ شئ د اول سیکشن کې به کلیک کړي ورته دلته زه یو دوه درې نه غواړم چې غواړم الف ب جیم یا الف ب ت پیج نمبر ته به لاړ شئ
نو فارمیټ پیج نمبر ستا او له دې ځای به ورته انتخاب کې الف بی جیم یا الف بی تی او کې به کې تاسو وګورئ الف بی جیم دال بیا پنځه دي غواړم چې دې ته اوس یو شماره ورکم که نه نو بیا به هم دغه ځای ته لاړ شي فارمیټ پیج نمبر او سټارټ ایټ 1 لیونه یې شروع کړه اوکې وملیده هلته دال ده ښکته څنګه شي یو او دوه او درې دغسې پسې ورځه ښه دا مشکل خو حل شو اوس راځم دې نه پس موږ تاسو سره بل آپشن چې دا لاین نمبر دا موږ تاسو نه استعمالو خو که چېرته چا درنه وغوښتلو دې ځای کولی شي لاین نمبر ته به راشي کنټینیوس جاري لاین نمبر ورکړه ګورې ورته پسې روان ده داسې هر لاین ته لاین نمبر لیکلی ده سیکشن چې بدل شي بس بیا ځتې بریک کار کوي دغه نه مخکې بریک کار نه کوي کولی شي هر پیج ته هر یو مخ له یونه شروع کوي د مثال په توګه دا مخ په 90 ختم ده بل 40 شروع ده زه ورته تر ختم کړم نه غواړم څنګه ریسټارټ ایچ پیج هر مخ له یونه شروع ګوره په 90 ختم شو بل مخ څنګه ده له یونه شروع بیا ورته دا تر لري که خو ریسټارټ ایچ سیکشن لپاره به تاسو داسې کار وکړئ کنټرول پلس ای ټول به انتخاب کوئ بیا به راشئ ریسټارټ ایچ سیکشن نو تاسو وګورئ اوس مسلسل روان ده خو چې کله ته بل سیکشن ته ورسېږي بل یونه شروع کړي او په دې کې بل آپشن دغه ده که چېرته کوم پیراګراف ته تاسو لاین نمبر نه ورکول غواړئ په هغې کې به کلیک کوئ متوجه سه ځوانه موبایل دې بند کړه هغې کې به کلیک کړي بیا به راشي لاین نمبر ستا او سپریس فار کرنټ پیراګراف دې باندې به کلیک کړي نو هغه پیراګراف ته لاین نمبر یې نه ورکوي کولی شي لاین نمبرینګ آپشنز ته هم تاسې لاړ شئ آپشنز کې دلته تاسې راشئ لاین نمبرز ته او ایډ لاین نمبرینګ ځکه چې ما مخکې ایډ کړی ځکه فعال ده کنې دا به تاسې کمپیوټر کې غیر فعالي تاسې به فعال کې بیا له څونه دې شروع کېږي له یوه نه که نه له پنځو نه دي اول لاین ته به بیا هم دغه شماره ورکوي کومه چې تور ته انتخاب او لیکل نو دې څومره لرې وي فاصله دې څومره وي اتومات صحیح ده تاسې په خپله هم ورکولی شئ فاصله او کاونټ بای دا مطلب که دوه دې انتخاب کړه که یو انتخاب و هر لاین ته لاین نمبر لیکي که دوه دې انتخاب کړه یو ته نه لیکي بل ته لیکي بل ته نه لیکي بل ته لیکي که درې دې انتخاب کړه دوه ته نه لیکي دریم ته لیکي بیا که څلور دې انتخاب کړه درې ته نه لیکي څلورم لاین ته لاین نمبر لیکي بیا زه به دوه ورته انتخاب کړم او دا درې واړه آپشن یې موږ تاسې هلته ویلي اوکې که اوکې که تاسې وګورئ یو یې پرېښوده دویم ورته لیکلي وو که نه دویم ته یې ولیکه دریم یې پرېښوده څلورم ته یې ولیکه او کنټرول نه لري کې ورته انتخاب به کې او نه هایفنیشن ته راځو انګلیسي خو به لوستلی وي دومره لږ لږ که نه چې کله یو لغات په دې لاین په دې سر کې نه ځایږي دلته یو منفي علامه ورکول کېږي دې منفي علامې ته هایفن وایي ګرامري ریاضي کې ماینس ورته وایي په انګلیش کې ګرامر کې هایفن ورته وایي نو هغه لغات دلته په کوم ځای باندې باید بدل شي هغه هم خپل اصول لري هغه باندې بیا انګلیش په سات کې وغږېږئ زه راځم دلته هایفنیشن اتومات ډول باندې اټومیټیک ولګوه دې باندې کلیک کړه دلته ګوره ولیکېده ایلیمنټس بل ځای کې چې چېرته ایلیمنټس راغلي هغه باندې هم لګېدلي نور ځون کې خو ښکاري خو دغه ځای کې خو ښکاري نو زه به دا داسې کار وکړم لږ به یې سایز زیات کړم که نه اګزامپل باندې ولګېده لکه چې دا ده ریممبرز باندې هم راغی نو دا په اتومات ډول باندې ولګېده که وایي چې نه دا تر لرې کومه مینول مطلب دغه دی اوس دلته لګېږي لګوې که نه یس ولګوه نو مه لګوه یس ولګوه نو مه لګوه دغسې پسې روانې کتاب تر اخره پورې خو زه ځم آپشنز ته ځم اټومیټیکلی هایفنیټ هلته م اټومیټیک و اټومیټیک انتخاب کې په اتومات ډول ورکړي خو دې کې آپشن اضافه ده هایفنیټ ورډز اینډ کیپس کیپس مطلب هغه لغت چې ټول په غټو تور لیکل شوی اکثر لنډیزونه لکه یو ان ایچ سی آر یونیسکو آی آر سی وغیره وغیره لنډیزونه وایي چې نیمون په نیمایي په منځ کې که نه نو که دا آپشن فعال کې نیموي که نه نیموي او هایفنیشن زون په 1914 ورډ کې نه فعالېږي خو په 2010 کې به فعالېده دلته اکثره ورته انتخاب وي زون اشاریه 2.5 مثال اشاریه 2.5 د انچ څلورمه برخه نه به کله یو لغات اضافه کېده نو بیا به نیماو په منځ که کم و بیا دغه ښکته وړ مطلب اشاریه 2 انچه پورې دغه ځای کې درته لیکي د هغه نه که اضافه کېږي هغه لغات بیا هغه نور ښکته وړي او که چېرته د هغه نه کم و بیا ټول لغات ښکته وړي دغو لغاتو ترمنځ فاصله بیا زیات دی او هغه هلته کار نه کوي خو د بل آپشن ته راځو لیمټ کنزیکټیو هایفنز ټو کنزیکټیو وایي پرله پسې ته
که یو انتخاب کې اوس نو لیمیټ مطلب نو لیمیټ دغه د په هر لاین کې د هایفن ولګېږي پروا نه کوي خو که ته ورته وایې چې نه یو نو په یو لاین کې کراغی مسلسل دویم بیا نه پرېږدي که دوه دې انتخاب کړو دوه مسلسل پرېږدي دریم مسلسل بیا نه پرېږدي صرف ته راسه سم کې راسه بد ښکاري ښه راغلی خو یې صرف کې نه ناست مینول هماغه خبره دلته لګی نه لګی اسم آپشن ته راځي او زموږ او تاسې اخري درس چې کوم دا انکریز انډنټ دلته هم شته دلته یې نیم انچ مخته وړي دا پیراګراف یا بیرته شاته یست او دلته چې دا اشاریه یو انچ په دې کې یو بل خاصیت دغه د منفي ته هم وړلی شي مطلب مارجنز طرف ته له ښي طرفه دلته یې منفي ته وړلی شي او د دې هر پیراګراف په آخر کې لږ څه اضافي څه هسته که نه بای ډیفالټ 8 پوینټه ده کمولی هم شي زیاتولی هم شي په خپله هم طریقه شي 6 نه 8 نه 9 انټر یا پاس طرف ته نشته ورته که نه پاس طرف ته اضافي څه هغه یا یې نه غواړم او دا سیکشن چې کوم د ارینجمنټ او تاسې پکچر کې ښه تفصیلي ویلی ده ښه دا کس دې طرف ته ویسه هغه طرف ته ویسه لیکل ته راتاو که مت راتاوه شکلونه یو بل نه مخته وروسته ویسه الاینمنټ وکړه سلیکشن پین راخلاص کړه هلته سایز آپشن په دې ځای کې ورکړي هغه دلته نشته اوس که ژوند و موږ تاسې راتلونکی درس چې ده ریفرنسز